مین جمهوریت 14مه برخه. ځوان جمهور رئیس د واکمنۍ ماڼۍ په لویه لار له خپل کاري ګروپ سره تیز د وزیرانو شورا ته ننوتو. ټولې دروازې ورپسې بندې شوې. دویم سکرتر یې کاري دوسیه مخې ته کېښوده. بېرته شاته پر خپله چوکۍ کښېنسته. جمهور رئیس ټولو وزیرانو ته ښه راغلاست وویل. د بهرنیو چارو وزیره د جمهور رئیس ښي اړخ ته ناسته وه او ویښته یې غوږ کې بند کړي وه. تالار کې خاموشي وه. تت څراغونه لګېدل. فضا یو رقم رومانتیکه وه. بحث او خبرې پیل سوې. هر وزیر به خپل طرحې وړاندیزونه او ستونزې وویلې. بېرته به کښېناست. بل به ولاړ سو. خپل راپور به یې د جمهور رئیس حضور ته وړاندې کړ. غلی به کښېناست. یو وزیر جګ سو ویلي: جلالت مآب جمهور رئیس، زه غواړم تاسو سره په ځینو موضوعاتو پټې خبرې ولرم. یو څه مشورې لرم. زه مسؤلیت لرم. د خپل هیواد یوازې وزیر نه بلکې زړه خوږی یې هم یم. په دې هیواد مې زړه بدیږي. دې هیواد کې ما ژوند کړی دی. د خپل ولس درد مې په خپلو سترګو لیدلی او درک کولی سم. زه غواړم خپله راکړل سوې دنده په مینه پر مخ یوسم. څومره چې اړمنو کسانو ته ډېره مینه او ډېر ژوند ورکړې، په هماغه اندازه ته ډېر بریالی او مکمل انسان یې. زه غواړم د خپل مسؤلیت په اندازه عشرت هم وکړم. وزیر ته تر جمهور رئیس پورې ټول مجلس غوږ و. چوپه چوپتیا وه. هر وزیر په خپلو کړنو ښه او بد پوهېدل. باوجدانه وزیرانو به یو څه د شرم احساس کولو او پر هیواد به یې زړه خوږېد. وزیر زیاته کړه: دا منم، زه د یو غریب هیواد وزیر یم. د دې غریب هیواد دویم مسؤل اوسیدونکی او چارواکی یم. زه داسې نه کوم، هیڅکله یې نه کوم چې زه د یوازې د ځان لپاره ژوند وکړم. ما ته نظام ښه ژوند راکړی دی. ارامه یم، خو زه باید نورو ته هم ژوند ورزده کړم. که په رضا یې نه زده کولو، په زور یې ورزده کوم. غواړم د دوی د بریالي ژوند بریالی وزیر تیر سم او دغه هیواد ته دروند تاریخ پرېږدم. دا زما هوډ دی. جمهور رئیس له خپله ځایه ورته ولاړ سو. مسکی سو. چکچکې یې ورته وکړې. ټول وزیران او ناست مسؤل کسان ورته ولاړ سول. وزیر ته یې ښې ډېرې چکچکې ووهلې. کښېنستل. جمهور رئیس مخې ته په چرمي دوسیه کې سپین کاغذ باندې ولیکل: هر کار سره مینه وکړه. مینه دې هر ځای ته رسوي. د غونډې په پای کې جمهور رئیس د باندې چمن ته ووت. د لویې ونې لاندې یوازې ودرېد. جیب ته یې لاس کړل. ایسته یې پې ولګولو. د غونډې تالار نه ډله ډله وزیران راوتل او جمهور رئیس ته به یې له لرې نه د بای بای لاس ښورولو. کله چې هماغه وزیر له تالار نه راووت، جمهور رئیس ورته اشاره وکړه او ځان ته یې وروغوښت. وزیر ورغی. جمهور رئیس ته یې لاس ورکړ. ورته ویې ویل: رئیس صاحب، مجلس خو ښه تیر سو. ګټور و، ویاړمن و او دا نوي وزیر تکړه دی. په کار پوهېږي. ستا څه نظر دی؟ جمهور رئیس سګرټ ورته ونیول. ویل: هو، دا سم خلک دي. زما په خوښه مې را پیدا کړي دي. په زحمت مې را پیدا کړي دي. پخوا مې د مشرانو منله، اوس یې نه منم. د خپل ځان منم. قاطعیت مې په دا هیواد جوړوي. وزیر د جمهور رئیس له قوتي نه سګرټ کش کړ. ویلې: سګرټ ډېر زبردست دی. دا له کومه کوې؟ جمهور رئیس وخندل. ورته ویې ویلې: تا غوندې وزیران پیدا کولی سم، سګرټ نه سم پیدا کولی. دواړو سره په زوره وخندل. بیا یې ورته وویل: دا مې ملګری راته رالیږي. جمهور رئیس او وزیر دواړه د واکمنۍ په تاریخي ماڼۍ کې قدم پیل کړ او یو بل سره به یې خبرې کولې. د لارې په اوږدو کې جمهور رئیس خپله خبرو کې وزیر ته وویل: زه او ته ځوانان یو. د دې هیواد ځوان او بدرکه نسل یو. هر څه واضح وینو چې څه روان دي، څه کېږي او څه باید وکړو. چې خپل ولس مرسته ونه کړئ، یوازې حکومتونه نشي کولی هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې راولي. ولس په 2 شرطونو تا سره مرسته کوي او تا سره د نظام په ساتلو کې ونډه اخلي. اول، چې ښه ډېرې ونځوي. دویم، چې ښه سم یې وډار کړې، ویې غربوي. زما او ستا ولس لومړی باید پوه کړو. ویې نازو. ستا هم مسؤلیت دی، زما هم مسؤلیت دی. په زوره یې باید پوه کړو. لکه په ځینو سیمو کې چې زموږ خلک نه نارینه ښوونځي ته پرېږدي نه ښځې. داسې سیمو کې لومړی باید کور په کور وګرځې. عذر ورته وکړې چې یه مورې، و پلاره، دا ماشومان دې ښوونځي ته ولېږه چې د کورنۍ او هیواد ته ګټه ورکړی سي.
که په وزر نه سول بیا یو بس اخلو. په بس باندې غټ ورته لیکو چې خپل ماشومان مو ښوونځي ته راوباسئ. دا بس دې خالي خالي ځي راځي. یو وخت به راسي چې همدا خلک به له همدې زاړه بس نه شرمیږي او خپل ماشومان به پاک ستره دروازې ته درته راباسي. که چېرته بیا هم ونه سو نو مجبوره یو دروازه ور ماته کړو او ماشومان ورته ښوونځي ته په ارامه بوځو. وزیر مخ ور واړوله او ویې ویلې یعنې چې یا یې مه زېږوه یا یې ښوونځي ته راوله. جمهور رئیس ورته ویل بالکل. وزیر ویل زما دره هم د اداري فساد په اړه همداسې ده، همدې کار ته ورته ده لکه څنګه چې تاسو ویل. وزیر شروع وکړه ویلې تالار کې مې طرحه نه سوه در سره شریک کولی ځکه چې د انسانانو پیژندل سخت کار دی. ښایي هلته زما د طرحې ډېر مخالفین پورته سوي وای. ادامه برخې زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.